سلامونه ستړي مشه یو وخت مو بخیر هیله ده چې ټول برک روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ د سمی ګرافیکس یوټیوب چینل ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست او هرکلی درته وایم خوښ یم چې له ډیر وخت وروسته بیا هم یو ځل له تاسې سره یم او د فوټوشاپ د درسونو د لړۍ په لړ کې به نن ورځ تاسې ته اووم درس او اوومه ویډیو وړاندې کوم په نن درس کې به موږ په فوټوشاپ کې په لیرز پینل باندې کار کوو لیرز پینل به پیژنو په دې به پوهیږو چې لیرز پینل څه شی دی او څه ورباندې کولی شو همدارنګه په دې به هم وپوهیږو چې یو نوی لیر څنګه جوړولی شو هغه لیر بیرته ډیلیټ کولی څنګه شو هغه لیر ته نوم څه ډول بدلولی شو د هغه لیر اوپیسټي کم زیاتولی څنګه شو او یا همدارنګه هغه لیر لاک کولی څنګه شو نو په دغه ټولو موضوعاتو باندې نن بحث کوو انشاءالله خو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم که تاسې تر اوسه زما په یوټیوب چینل کې نوي یاست او تر اوسه مو زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې همداسې به زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او همدارنګه له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ نو دا چې نور وخت ضایع نشي زه د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم نو زه راغلم فوټوشاپ ته تاسو ګورئ چې په فوټوشاپ کې له ما سره یو انځور اوپن دی دغه انځور که تاسې وګورئ او دلته په دې ښي اړخ کې تاسې وګورئ دلته لیکلي دی بیک ګراوند او دغه د یو قلف نښان دی ورسره چې یعنې دا لاک شوی دی نو دا موږ سره بیک ګراوند لیر دی بیک ګراوند لیر څه معنا دا موږ سره هغه لیر دی چې دا موږ ته یو ځای جوړوي یوه د کار ساحه جوړوي یو کینوس او په هغه کې موږ کار کوو نو دغه بیک ګراوند لیر داسې وي چې دا له موږ سره لاک وي یعنې موږ سره قلف وي دا باید لومړی موږ له دغه لاک نه خلاص کړو تر څو له هغې وروسته موږ په دې باندې ایډیټ وکولی شو یعنې تاسې ګورئ دلته مخکې چې موږ دغه موف ټول ویلی وو او په دې موف ټول باندې مو کار کړی وو نو که زه چېرته اوس وغواړم په دې باندې کلیک وکړم او دا له یو ځایه بل ځای ته موف کړم نو دا به ماته یو ایرر راکوي یو میسج به راته راکوي او دا به ماته وایي چې ته نشي کولی چې دا لیر له یو ځای څخه بل ځای ته یوسي ولې چې دا د بیک ګراوند لیر دی او د بیک ګراوند لیر ته نشي کولی چې له یو ځای څخه بل ځای ته یوسئ نو تاسې ګورئ چې زه کله په دې باندې کلیک وکړم او داسې ډریګ کړم نو دلته ماته وایي چې the currently selected layer is a background layer. You cannot move a background layer or change its stacking order, blending mode or opacity. یعنی دې معنا دا شوه چې موږ نشو کولی د بیکګراوند لیر له یو ځای څخه بل ځای ته موف کړو همدارنګه د دې اوپیسټي هم نشو چینج کولی د لیر آرډر یعنی لاندې وباندې کوی هم نشو بلنډینګ موډ یې هم نشو چینج کولی یعنی ملټیپلای او اوورلای سکرین وغیره دا پې نشو اپلای کولی همدارنګه اوپیسټي هم نشو کمولی نو د دې لپاره یو څو طریقو باندې موږ کولی شو چې دغه لیر له لاک څخه خلاص کړو لومړۍ طریقې خو دا ده چې په دغه لیر باندې ډبل کلیک وکړئ چې دا ډېره پخوانۍ مخکنۍ طریقه ده له ډېره وخت استفاده کیږي نو دلته دغه د نیو لیر یوه کوچنۍ وینډو له تاسې سره راځي په دې کې دلته تاسې کولی شئ چې دې لیر ته نوم ورکئ یعنې فرضاً که زه ورته اوس ورکوم چې بي جي یعنی بیک ګراوند صحیح شو تاسې ورته هر نوم ورکولی شئ اوکې باندې مو چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسې ګورئ چې دا موږ سره له لاک څخه خلاص شو نو اوس تاسې کولی شئ چې له یو ځای څخه بل ځای ته موف کړئ همدارنګه تاسې کولی شئ چې ریسایز یې کړئ سایز یې لوی او کوچنی کړئ همدارنګه تاسې نور هر ډول ایډیټ په دې باندې اوس کولی شئ دا د بیک ګراوند لیر د انلاک کولو یوه طریقه وه راځو اوس په بله طریقه باندې کار کوو تاسې ګورئ چې دغه بیک ګراوند لیر له ما سره دی بیا هم لاک دی نو که چېرته په دې لاک باندې زه یو ځل کلیک وکړم نو تاسې ګورئ چې هغه له ما سره څنګه شو انلاک شو او یا همدارنګه که چیرې تاسې په دغه لیر باندې د موس کلیک وکړئ او داسې دا کرسر بیا ډریګ کړئ یو طرف ته یې داسې کش کړئ ګورئ زه کلیک کوم او داسې ډریګ کوم نو تاسې دلته ورسره ګورئ چې دلته ماته یو آپشن راکوي چې کنورټ ټو نارمل لیر که په دې باندې زه کلیک وکړم نو دا ما سره نارمل لیر ته کنورټ کیږي او زه کولی شم چې په دې باندې ایډیټ وکړم نو دا موږ سره لیر چې څه ډول کولی شو یو لیر انلاک کړو او بیک ګراوند لیر په دې باندې موږ بحث وکړو راځو اوس په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو چې یو نوی تش لیر یا خالی لیر جوړ کړو تر څو په هغه کې بیا وروسته موږ ایډیټ وکړو او مختلف قسمه شیپس وغیره شیان پکې راوړو نو د دې لپاره به تاسې راشئ دلته دغه لیرز پینل ته چې راشئ لاندې تاسې ګورئ له ښي اړخ نه دویم اپشن دی وایي چې کریټ نیو لیر که په دې باندې زه کلیک وکړم نو تاسې دلته ګورئ چې ما سره د لیر 1 په نامه یو لیر جوړ شو که زه په دې باندې هر څومره کلیک کوم له ما سره هماغومره ډېر نوي لیرز او طبقې جوړیږي نو دا د لیر د جوړولو طریقه وه
اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې دغه لیر څنګه ډیلیټ کولی شو. یعنی دغه کوم لیر چې موږ راوړو دا بیرته لرې کولی څنګه شو، ډیلیټ کولی څنګه شو. نو یوه طریقه یې دا ده که کوم لیر تاسې غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ نو په هغه لیر باندې به کلیک وکړئ، یعنی هر لیر چې تاسې غواړئ ډیلیټ کړئ هماغه لیر در سره انتخاب کړئ. ما شپږم لیر له ځان سره انتخاب کړ او دلته رالم دغه ښي طرف ته لومړی اپشن دی ډیلیټ لیر په نامه دی. که ډیلیټ لیر باندې زه کلیک وکړم نو هغه شپږم لیر دلته ما سره د یو کوچنی وینډو راځي او ما ته وایي چې ډیلیټ د لیر، آیا ته غواړې چې دغه لیر ډیلیټ کړې، لیر 6 شپږم لیر. نو زه ورته وایم چې یس دا ما سره څنګه کړه ډیلیټ کړه، هغه یې له ما سره ډیلیټ کړو. نو که هر لیر تاسې غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ هغه به له تاسې سره څنګه شي ډیلیټ شي. دویمه طریقه یې دا ده کوم لیر چې تاسې غواړئ ډیلیټ یې کړئ هماغه لیر باندې کلیک وکړئ او همدغسې دغه د موس کلیک ونیسئ، ښی کلیک ونیسئ تاسې او داسې ښکته له ځان سره راوړئ کوم ځای کې چې دغه د ریسایکل بین اپشن دی یا د ډیلیټ اپشن دی په همدې باندې تاسې پرېږدئ نو هغه لیر به اتومات له تاسې سره ډیلیټ شي. درېیمه د ډیلیټ کولو طریقه یې دا ده چې تاسې سمپل او په ساده ډول له کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن ووهئ نو هغه لیر له تاسې سره څنګه کیږي ډیلیټ کیږي. یعنی دغه لیر 1 ما انتخاب کړی دی، زه ډیلیټ وهم هغه لیر 1 له ما سره څنګه شو ډیلیټ شو. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې یو لیر جوړ کړئ او همدارنګه هغه لیر بیرته ډیلیټ هم کړئ. د نوي لیر د جوړولو ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده ګورئ که چېرته زه دا بیکګراونډ لیر له لاک نه لرې کړم، دا اوس له ما سره بیکګراونډ لیر دی او زه برش راواخلم او په دې باندې داسې یو څه رنګ وپاشم، داسې یو څه یې رنګ کړم نو دلته په بیکګراونډ لیر باندې به دغه رنګ له ما سره راشي. یعنې فرضاً که دلته ما دغه یو سور رنګ سلیکټ کړم، برش ټول به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې وایو. نو دا چې کله ما سلیکټ کړ تاسې ګورئ دلته اوس ما سره دغه رنګ شروع شو، پینټینګ شروع شو، دغه ځای له ما سره رنګ کیږي. دا ما سره څه رنګ شو؟ همدغه لیر له ما سره رنګ شو. که چېرته زه موف ټول راواخلم چې شارټکټ کی وي ده او دا له یو ځایه بل ځای ته موف کوم نو تاسې ګورئ هغه رنګ هم له ما سره له یو ځای څخه بل ځای ته موف کیږي. د دې مثال داسې دی چې تاسې برش راواخلئ او په دیوال باندې داسې رنګ وکړئ نو هغه رنګ په دیوال باندې څنګه کیږي پاتې کیږي. نو د دې لپاره چې زموږ سره دغه رنګ له دې لیر څخه بیل واوسیږي، کوم برش چې ورباندې موږ کوو د هغې رنګ په دغه لیر باندې ونه اوسیږي، هغه بیل واوسیږي، نو د دې لپاره یو بل نوی لیر موږ اخلو او کله چې په نوي لیر باندې موږ برش باندې رنګ اپلای کړو نو د هغې ګټه بیا دا ده چې وروسته موږ رنګ هم بدلولی شو، کوچنی او لویولی هم شو، له یو ځایه بل ځای ته وړلی هم شو او همداسې نور ډېر ایډیټ ورباندې کولی شو. نو همیش چې تاسې کله غواړئ یو ځای باندې رنګ اپلای کوي برش په ذریعه باندې تاسې همیش د نوي لیر نه کار اخلئ. زه راځم یو نوی لیر دلته جوړوم یا دغه نوي لیر په آپشن باندې کلیک کړم یا د کیبورډ څخه کنټرول شفټ ان وهم. کنټرول شفټ ان که تاسې ووهئ هم له تاسې سره یو نوی لیر راځي. نو نوی لیر له ما سره راغی، زه اوس برش ټول راخلم بیا وهم نو که چېرته زه اوس په دغه انځور باندې پینټینګ وکړم نو تاسې ګورئ چې دا له ما سره په یو بیل لیر کې راغی. تاسې ګورئ دغه چپ اړخ ته داسې د سترګې یو کوچنی نښان دی، که په دې باندې زه کلیک وکړم نو دغه لیر له ما سره څنګه کیږي هایډ کیږي او که بیرته ورباندې کلیک وکړم نو دغه لیر له ما سره څنګه کیږي ښکاره کیږي او شو کیږي. نو که چېرته زه اوس موف ټول راواخلم او دغه لومړی لیر له ما سره سلیکټ دی، دا زه کولی شم له یو ځای څخه بل ځای ته موف کړم، همدارنګه سایز یې هم کوچنی کړم او نور ایډیټ هم ورباندې کولی شم. د دې مثال په دې ډول دی چې تاسې د یو دیوال د پاسه یوه ښیښه یا یو پلاستیک چې هغه دیوال ورپکې ښکاري هغه کیږدئ او هغې د پاسه د برس په ذریعه باندې هغې ته رنګ ورکړئ. نو که چېرته تاسې هغه ښیښه ترې لرې کوئ په دیوال باندې رنګ نه وي، تاسې کولی شئ د دیوال د یو طرف نه یې بل طرف ته یوسئ، همدارنګه تاسې کولی شئ چې هغه رنګ ترې بیرته لرې هم کړئ. خو که چېرته مو په دیوال باندې همغه رنګ د برس په ذریعه باندې رنګ کړو همغه ځای نو بیا تاسې مجبور استئ چې په هغې باندې یو بل رنګ وکاروئ تر څو هغه رنګ څنګه شي له منځه ولاړ شي. نو همیش تاسې یو نوی لیر اخلئ او له هغې نه وروسته په هغې باندې ایډیټ کوئ. دا لیر زه اوس ډیلیټ کوم، زه راځم فایل مینو ته اوپن باندې کلیک اخلم چې کنټرول او شارټکټ کی ده او دلته یو څو دانې نور تصویرونه هم له ځان سره څنګه کوم اوپن کوم. دغه یو څو تصویرونه دي له ما سره چې دا ما له ځان سره اوپن کړ. تاسې ګورئ چې په نوي ټب هر یو دپاره یو نوی ډاکومنټ جوړ شل ما سره. نو دا مختلف تصویران دي، که چېرته تاسې په فوټوشاپ کې همداسې اوپن کړي وي او تاسې غواړئ چې دې لیر ته یې راوړئ، د موجوده لیر چې کوم له ما سره دی ده
نو که غواړئ دې لیر ته تاسې دغه انځور راوړئ نو یوه طریقه خو دا ده چې تاسې دلته راشئ په دغه لیر باندې کلیک وکئ، کلیک یې ونیسئ او داسې له دغه ځای یوسئ لومړي لیر ته او هملته یې پرېږدئ. نو تاسې ګورئ همغه لیر له تاسې سره دلته هغه انځور راغی، د هغې یوه کاپي له تاسې سره دلته راغله، اصل یې دلته له موږ سره موجود دی. یوه طریقه یې دا ده. بله طریقه یې دا ده چې تاسې په هماغه تصویر باندې کلیک وکړئ، داسې ډریګ کړئ، یوسئ کوم ډاکومنټ کې چې تاسې غواړئ دغه تصویر همالته راوړئ، همالته تاسې موس کرسر راولئ او بیرته یې پرېږدئ. نو تاسې ګورئ چې هماغه له تاسې سره څنګه شو راغی. دلته زه یو ډیلیټ کوم، د هغه یو پرېږدم. نو دلته چې دغه یو کله ما پرېښودو تاسې کولی شئ ریسایز یې کوئ په دغه ډول باندې. نو دلته تاسې مختلف قسم انځورونه، نور شیپس وغیره که تاسې په خپل ډیزاین کې غواړئ له یو ډاکومنټ نه له یوه ځایه یې بل ځای ته راوړلی شئ. ما سره دلته یو انځور دی، فرضاً که دغه یو انځور دی له ما سره، زه دا له دې ځایه موف کوم، دلته یې راوړم ځان سره دغه لیر ته. اوس ځینې وخت داسې کیږي چې تاسې سره یو انځور وي، تاسې د هغه انځور شاته دیوال یا داسې یو مشخص ځای بدلول غواړئ چې هغه بدل کړئ، رنګ یې بدل کړئ یا داسې یو پیټرن وغیره یو څه ورباندې راوړئ. نو هغه څه ډول کولی شو په فوټوشاپ کې. دلته له ما سره دغه یو پیټرن دی چې بلیک اینډ وایټ یعنې تور او سپین دی. نو که چېرته زه غواړم چې دغه تور او سپین پیټرن او رنګ په دغه شاته دیوال باندې چې له ما سره په دغه انځور کې دی په دې باندې راوړم، نو لومړی به سایز برابر کړئ. تاسې سایز مو چې برابر کړه، دلته زه راځم دغه بیکګراوند لیر انتخابوم، د دې نه پورته بوځم یا که لاندې هم وي مشکل نشته دی، دا طریقه وروسته بیا موږ وایو انشاءالله. نو زه یې په کویک سلیکشن ټول اخلم او په دغه کې سبجیکټ سلیکټ کوم له ځان سره، یعنې دغه کوم نفر چې له ما سره دی، کوم شخص چې له ما سره په دغه انځور کې دی، نو دا به فوټوشاپ ما ته سلیکټ کړي. هر کله چې دا سلیکټ شو نو تاسې لږ صبر ورته کوو، دا له ما سره سلیکټ شو. تاسې ګورئ نو زه دلته راځم او دغه ماسک په ایکان باندې کلیک کوم. وبخئ چې دلته دغه لیر ون به له ځان سره انتخاب کړئ، ماسک په ایکان باندې کلیک کوم. نو تاسې ګورئ چې هغه له ما سره دلته څنګه شو، بیکګراوند باندې اډ شو. که تاسې اوپیسټي لږ کمه کړئ نو تاسې ګورئ چې هغه دیوال له موږ سره هماغه ډول رنګ څنګه کو واخیستو. نو په دې باندې تاسې پوه شوئ چې اوپیسټي څنګه کمولی او زیاتولی شو. اوپیسټي یعنې د دغه لیر رنګ څنګه کمولی او زیاتولی شو. تاسې دلته کولی شئ ورته وایي هم لیکئ، فرضاً که زه ورته لیکم چې د لاس په اندازه دغه له ما سره پرېږدم، تاسې ګورئ چې هغه رنګ نور هم خیره کېږي او داسې ډېر کمزوری ښکاري، ټرانسپیرنټ کېږي له موږ سره. لاندې چې د هغې نه لاندې کوم لیر دی، هماغه لیر کې چې څه دي هغه هم له موږ سره پکې ښکاره کېږي. بل راځو تاسې ګورئ دلته د دغه اوپیسټي سره په څنګ کې دا بلینډ موډز دي چې دا څه کار کوي له موږ سره دا پېژنو. بلینډ موډ کې لومړی که تاسې وګورئ نارمل خو همدغه نارمل دی، له هغې نه وروسته ډیزالو دی له موږ سره. ډیزالو له موږ سره څه کار کوي؟ ډیزالو له موږ سره دا کار کوي، ګورئ زه دلته یو هغه راوړم، دغه یو انځور دی، دا له ځان سره دلته راوړم، دا ما له ځان سره دلته راوړو. نو ګورئ دا زه دغسې برابروم، دا چې مو هر وخت برابر کړه. که چېرته زه راشم دلته ډیزالو باندې کلیک وکړم نو له ما سره هیڅ قسمه اثر دلته په دغه انځور باندې نه پرېوځي. نو د دې مقصد څه شی دی ډیزالو؟ د دې مقصد دا دی چې لومړی به تاسې اوپیسټي لږ ذره کمه کړئ، یعنې فرضاً که څومره زه د 80 په اندازه باندې 80 په اندازه چې کله دا ما له ځان سره پرېښوده نو دلته تاسې ګورئ دې کې ځینې پکسلې له ما سره ورکې شوې. دغه انځور کې په دې باندې په لومړیو درسونو کې موږ بحث کړی چې په فوټوشاپ کې چې کوم انځورونه دي یا د فوټوشاپ دغه ټول ډاکومنټ سایز چې کوم دی دا ټول له کوچنیو باکسونو یا له پکسل څخه جوړیږي. نو چې کله دا تاسې ډیزالو کوئ ځینې پکسلې له تا سره ورکېږي. دغه پکسلې داسې ورکېږي چې تاسې ورته څومره اوپیسټي کموئ په هماغه اندازه تاسې سره یو پکسل داسې ورکېږي تر هغه چې انځور ورک شي. یعنې فرضاً کې زه دلته راځم او دغه اوپیسټي ورته ګورئ تاسې زه نور هم کموم، تاسې ګورئ چې نور پکسلې هم له ما سره څنګه کېږي ورکېږي او هغه انځور ټرانسپیرنټ کېږي. نو تاسې ګورئ هماغه اندازه باندې. نو دا داسې د یو ټیکسچر او داسې یو افیکټ جوړوي. تاسې کولی شئ چې په خپل انځورونو باندې اپلای کړئ. که درته ګټور تمامېده نو استعمالولی شئ، که نه نور داسې ډېر استعمال نه لري. زه به دا بیرته د دې بلینډ موډ نارمل کوم، اوپیسټي به یې هم پوره سل کوم. ورته له نارمل نه وروسته موږ سره دلته ډارکن، ملټیپلای، کلر برن، لینیر برن او ډارکر کلر دی. دا ټول کوم بلینډ موډ چې دي دا له موږ سره دا کار کوي چې له انځور نه کوم روښانه ځایونه چې دي، سپین ځایونه چې دي هغه لرې کوي او له موږ سره څه پرېږدي
تور یا تور ته ورته نور رنګونه چې دي هغه له موږ سره په انځور کې پرېږدي. یعنې د دې لپاره زه راځم دا ډیلیټ کوم. ما سره چې کوم دا انځور دی د دې لپاره زه دلته یو بل انځور راوړم. همدا انځور راوړم، تاسې ګورئ دا انځور ما راوړه، داسې بیکګراوند کې برابروم، سایز هم ورته برابروم. دا ما دغسې برابر که چېرته زه دا انځور سلیکټ کړم دلته لیرې او دلته بلینډ موډ ته راشم او ډارکن باندې کلیک وکړم، نو تاسې ګورئ چې په دې انځور کې له ما سره هغه سپینه ساحه چې کومه وه هغه له ما سره لیرې شوه، او توره ساحه چې کومه وه یا تور رنګ چې کوم و هغه له ما سره څنګه شو پاتې شه. ګورئ که تاسو داسې موف کوم، تاسې ګورئ چې هغه سپین رنګ دی په مکمل ډول لیرې شه. په دغه انځور کې له موږ سره شته، خو دلته یې موږ نشو لیدلی ځکه چې ډارکن بلینډ موډ ورباندې موږ څنګه که اپلای که. که دا چېرته بېرته زه نارمل ته چینج کړم نو په دې انځور کې هغه رنګ له ما سره څنګه دی شته دی، یعنې بیخي ترې موف شوی نه دی، صرف په لیدلو کې موږ ته نه ښکاري. که زه راشم او دلته ملټیپلای هم کلیک کړم، تاسې ګورئ چې تور رنګ پاتې کېږي، سپین رنګ له منځه ځي، کلر برن، همدارنګه لینیر برن او ډارکر کلر. دا هر یو که تاسې سلیکټ کړئ نو په دې کې تور رنګ له تاسې سره پاتې کېږي او سپین رنګ له منځه ځي. نو تاسو ګورئ دلته چې دې کې له ما سره دغه سپین رنګ له منځه ولاړ. یعنې زه راځم دلته اوس یو بل انځور هم اوپن کوم چې لا ښه واضح شي. دغه یو انځور دی، دا ما سلیکټ کړ، تاسې ګورئ چې دلته له ما سره اوپن شه، د نیټورکینګ په نامه دی دا. نو تاسې ګورئ دلته په دې کې له ما سره سپین بیکګراوند شته دی او په دغه سپین بیکګراوند کې داسې تور خطونه او همدارنګه سرکلې یا دایرې موجودې دي. زه غواړم چې له ما سره دغه تور خطونو سرکلې پاتې شي او دغه سپین رنګ څنګه شي لیرې شي. مخکې چې کوم ټولز باندې موږ بحث وکړو چې بیکګراوند به په هغې باندې موږ ریموف کوو، که چېرته د هغې په ذریعه باندې دا موږ ریموف کوو په کویک سلیکشن ټول باندې یا میجیک وان ټول باندې، نو دا ډېر زیات وخت اخلي. نو دې لپاره لنډ او اسانه طریقه دا ده چې راشئ تاسې بلینډ موډ ته، دلته ډارکن یا ملټیپلای یا هر یو چې ستاسو ډیزاین سره سم راته. یو خبره باید زه وکړم چې دا ټول کار یې یو دی، دلته تاسې به وایئ چې ټول سپین لرې کوي نو دومره ډېر ته ضرورت څه نه. ځینې وخت داسې راځي چې کلر برن ستاسې په کار باندې راځي، ښه کار کوي تاسې ته، ځینې وخت ملټیپلای، ځینې وخت ډارکن، یعنې ستاسې انځور ته په کتو باندې دا کار کوي. ځینې انځورونه داسې وي چې هغه کې تور کم وي، سپین ډېر وي، یا داسې مختلف حالتونه موجود وي، نو دا تاسې سره هغې ته په کتو باندې کار کوي. نو زه فرضاً که ملټیپلای انتخابوم، تاسې ګورئ چې هغه سپین بیکګراوند په مکمل توګه باندې له ما سره له منځه ولاړ او په ډېرې ښې طریقې سره له منځه ولاړ. که چېرته زه کویک سلیکشن ټول یا میجیک وان ټول یا داسې یو بل پین ټول وغیره نور ټولز راخلم او دې نه زه بیکګراوند لرې کوم، نو زه وایم چې دا به په ورځو وخت واخلي، ځکه تاسې دلته ګورئ چې دا ډېر یو مغلق جوړښت دی. نو که چېرته دغسې پیچلي او مغلق جوړښتونه موجود وي او بیا هم موږ داسې کوو چې په پین ټول یا بل ټول باندې دې بیکګراوند لرې کوو، نو دا د وخت ضایع ده. د دې لپاره تاسې کولی شئ چې له بلینډ موډ څخه استفاده وکړئ. یعنې زه اوس دلته راځم، ما سره یو بل انځور دی، دا زه دا ډیلیټ کوم، فایل ته پلیس امبیډ ته کله چې راغلم ګورئ ښه دلته له ما سره دغه د دیوال یو دیوال انځور دی، د دې سایز ما برابر کړ. زه غواړم چې د دې شخص شاته چې دا کوم دیوال موجود دی، دا دیوال دی له ما سره په دې ډول باندې راشي او دغه ډول رنګ دی واخلي او دغه شخص دی له ما سره په خپل حال باندې واوسیږي. نو د دې لپاره لومړی مهمه خبره دا ده چې هماغه لیر ته انتخاب کې په کوم کې چې تا سره شخص موجود دی او دلته ته راشي او دلته موږ دغه ټولز ویلیو که نه، کویک سلیکشن ټول یا میجیک وان ټول، هر یو چې د دې نه تاسې سلیکټ کړه، سلیکټ سبجیکټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. فوټوشاپ به په اتومات شکل باندې تاسې سره هغه ستاسې سبجیکټ څنګه کړي سلیکټ کړي او انتخاب به یې کړي، د هغې یو سلیکشن به تاسې سره واخلي. نو لږ ورته منتظره کېږو، تاسې ګورئ چې زموږ سلیکشن وشو. نو د دې ځایه تاسې کولی شئ چې کنټرول سی کنټرول وي کړئ، یو کاپي ته واخلئ، یا کنټرول جی ووهئ چې موږ ویل د کاپي پیسټ یعنې ډوپلیکیټ لپاره استفاده کېږي. تاسې ګورئ چې د دغه شخص یو کاپي له ما سره دلته واخیستل شو او بیکګراوند ورسره نشته دی. نو دغه کوم د دیوال انځور چې ده چې تاسې غواړئ په خپل ډیزاین کې د پخواني دیوال پر ځای باندې راوړئ، هماغه لیر به تاسې انتخاب کړئ او موس کلیک په ورباندې داسې ونیسئ او لاندې به یې داسې راوړئ. تاسې ګورئ چې هغه لیر آرډر چې دی، ترتیب چې دی، هغه موږ چینج کولی شو. که اخر یې غواړئ لاندې به له تاسې سره یو بلو لاین راشي
یا همدارنګه که په منځ کې غواړي د دغه دوه لیر منځ ته یې راوړه، په هغې منځ کې به تاته یو بلو لاین یا یو ابي لاین ښکاره شي. که هلته یې ته پرېږدي ګورئ چې د هغه دیوال موږ سره څنګه شو چینج شو، د دغې انځور سپین دیوال و هغه موږ سره دغه ډول دیوال ته څنګه شو چینج شو. تاسو کولی شئ چې دلته راشئ بلینډ موډ یې ملټیپلای کړئ، نو دا د هغې نه لږ نور ریالیسټیک او داسې حقیقي ښکاري، ځکه چې هغه سپین رنګونه له موږ سره پکې لرې شو او تور رنګونه پاتې شو، نو د لاندې لیر سره یو قسم بلینډ او میکس شو، داسې حقیقي ښکاري. نو دا د بلینډینګ موډ ګټې دي چې کولی شو دې نه موږ استفاده وکړو. یعنې که دا زه هایډ کړم او دلته راشم له ما سره یو بل انځور دی، پلس امبیډډ ته زه راشم، دا انځور دی، په دې کې هم همدغه ډول لاینونه او سرکل وغیره شاید موجود دي، خو د دې بیکګراوند څه ډول دی؟ د دې بیکګراوند تور دی او د تور بیکګراوند د لرې کولو لپاره په بلینډ موډ کې له موږ سره دلته دي لایټن، سکرین، کلر ډاج، لینیر ډاج او لایټر کلر. یعنې د دې ټولو په واسطه باندې موږ کولی شو چې له بیکګراوند نه تور رنګ لرې کړو او روښانه رنګونه له موږ سره څنګه شي پاتې شي. یعنې دلته تاسې ګورئ چې زه لایټن دی، که هر رنګ دلته تاسې انتخاب کړئ، سکرین که فرضاً که زه انتخاب کړم، لایټن انتخاب کړم، کلر ډاج انتخاب کړم، لینیر او داسې نور که زه هر څومره انتخاب کړم پورته یې راوړم، داسې دلته تاسې ګورئ چې دې کې هغه تور بیکګراوند چې له ما سره و هغه لرې شو. یعنې که زه چېرته اوس دلته راشم سکرین هم دلته انتخاب کړم، تاسې ګورئ تور بیکګراوند له ما سره لرې شو. لایټن یې لږ پاورفل دی، یعنې دا په زیاته اندازه باندې تور او هغې ته ورته رنګونه له منځه وړي او ورسره سکرین چې دی دا بیا نورمال دی. نو سکرین ډېر استفاده کیږي، تاسې چې هر یو انتخاب کوئ ګورئ هماغه ډول باندې له موږ سره هغه له منځه ولاړ. یعنې که زه چېرته راشم او دلته یو بل انځور هم له ځان سره راوړم، زه ګورم چې له ما سره به داسې بل کوم انځور وي، همدا انځور به راوړم زه. دا انځور چې مې کله راوړو ځکه په دې کې تور بیکګراوند هم شته دی، نو زه غواړم چې یوازې دغه سپین بیکګراوند یې له ما سره پاتې شي. زه راځم دلته بلینډ موډ ته، سکرین باندې کلیک کوم، نو تاسې ګورئ چې هغه تور بیکګراوند یې مکمل ډول باندې څنګه شو له منځه ولاړ. نو په دغه ډول باندې کولی شئ تاسې څنګه وکړئ د خپل انځورونه تور بیکګراوند یا همدارنګه سپین بیکګراوند ریموو کړئ. راځو دلته ځینې نور اپشنز دي، که تاسې وګورئ دلته اوورلای، سافټ لایټ، هارډ لایټ او غیره نور دي. زه دلته راځم یو انځور ته، دغه یو انځور دی له ما سره، دا یو انځور دی، زه دلته راځم او یو بل انځور هم له ځان سره راوړم پلس امبیډډ ته. دغه یو انځور ما له ځانه سره راوړه، زه د دې سایز لویوم. که چېرته دلته په اوورلای باندې زه کلیک وکړم، اوورلای موږ سره څه کار کوي؟ کومې چې روښانه ساحې دي هغه له موږ سره نورې هم روښانه کوي، کومې چې ډارکن یا تورې ساحې دي نو هغه له موږ سره نورې هم تور او تورتم کوي. یعنې دلته تاسې ګورئ دغه وریځې چې په دې کې موجودې دي دا روښانه دي له ما سره، نو د دې شخص پر مخ باندې تاسې کتلی شئ چې داسې یو روښانه غوندې رنګ راغی، د روښنایي یو افیکټ راغی. که چېرته زه دا آف کړم نو تاسې ګورئ مخکې توپیر تاسې ته ښکاري. که دلته لاندې تاسې راشئ دې ځای کې دغه ساحه په دې انځور کې ګورئ دا ځای تور دی، نو که چېرته زه دا بیرته آن کړم نو تاسې دلته ګورئ چې دغه ځای له موږ سره نور هم داسې تورېږي، ولې چې هلته اوورلای موږ انتخاب کړی دی. نو دلته له موږ سره په دې بلینډینګ آپشنز کې مختلف آپشنې دي، تاسې کولی شئ چې یو یو وګورئ خپل انځور ته په کتو باندې چې تاسې ته کوم یو ګټه کوي هماغه یو تاسې څنګه کړئ انتخاب کړئ. بل راځو دلته تاسې ګورئ دغه یو انځور زه انتخابوم، دلته لیکلی دی لاک او د لاک سره په څنګ کې ځینې آپشنې ورکړي دي چې لاک ټرانسپیرنټ پکسلز دي، همدارنګه لاک ایمیج پکسلز دي، که نه مختلف قسمه دي. دا له موږ سره څه کار کوي؟ دا له موږ سره دا کار کوي که چېرته زه د دې انځور سایز کوچنی کړم تر څو دغه ټرانسپیرنټ پکسلز یعنې چې په کوم کې له موږ سره بیکګراوند نشته دی هغه هم له ما سره دلته پاتې شي نو ښه به روښانه شي. لومړی زه دلته راځم، دغه انځور مې انتخاب کړی دی او کلیک اخلم په څه شي باندې؟ په لاک ټرانسپیرنټ پکسلز باندې. په دې باندې چې کله ما کلیک واخیسته نو دلته تاسې ګورئ چې دغه لیر له ما سره څنګه شو؟ لاک شو. څه ډول لاک شو؟ فرضاً که زه برش راخلم، یعنې که په دې انځور باندې زه داسې برش باندې یو رنګ اپلای کوم یا نور څه، دا به یوازې په دې انځور باندې کیږي.
له دې انځور نه چې بیرون کوم ترانسپیرنت پکسل دي ګورئ زه انځور داخل کې کیږي خو چې له انځور نه بیرون ووځي دا برش نو هلته له ما سره رنګ نه راځي ځکه چې دلته مانګه دغه ترانسپیرنت پکسل څنګه کړي دي لاک کړي دي که چېرته زه د دې نه لاک لرې کړم تاسې ګورئ لاک لرې شو نو دغه ترانسپیرنت پکسل کې هم له موږ سره څنګه کیږي رنګ راځي خو که چېرته تاسې په دغه ترانسپیرنت پکسل باندې کلیک واخلئ او بیا دلته تاسې پینټینګ کوئ نو تاسې سره هغه برش رنګ چې کوم دی نه راځي انځور په داخل کې راځي زه دا بیرته کنټرول زیډ کوم دا ټول رنګونه لرې کوم نو په دې سره په څنګ کې یو بل اپشن دی چې لاک امیج پکسلز لاک امیج پکسل له موږ سره څه کار کوي ګورئ په دغه انځور کې زه اوس بیخي څنګه نشم کولی برش باندې یو رنګ نشم راوړی ما ته وایي چې could not use the brush tool because the layer is locked دغه لیر له ما سره څنګه دی لاک دی ته برش ټول نشي استفاده کولی خو که چېرته زه راشم او موف ټول واخلم نو زه کولی شم چې دا له یو ځای نه بل ځای ته موف کړم مخکې چې به لاک آل و په لومړیو کې نو ما له یو ځای نه بل ځای ته نشم موف کولی خو چې اوس مې دلته لاک اخیستی دی څه شی مې لاک کړي دي دلته لاک امیج پکسلز دغه د تصویر کوم پکسل چې دی دا لاک شوي دي خو یوازې د څه شي لپاره د برش لپاره دلته موږ نشو کولی چې یو رنګ د برش په ذریعه باندې راوړو نور یې له یو ځای نه بل ځای ته موف کولی شو ریسایز کولی شو هر څه ورباندې کولی شو خو که چېرته برش راواخلو او په دې باندې یو رنګ راوړو دلته یو رنګ ورباندې د پاسه هغه کوو نو دلته رنګ نه راځي دغه بل لاک چې په څنګ کې دی لاک پوزیشن که په دې باندې زه کلیک وکړم او دلته راشم موف ټول واخلم نو زه دا له یو ځای نه بل ځای ته موف کولی اوس نشم ګوره دغسې یو سلیکشن له ما سره اخیستل کېږي خو له یو ځای نه بل ځای ته موف کولی نشم که چېرته زه راشم دغه لرې انتخاب کوم او دغه پوزیشن نه لاک لرې کړم نو دا به له ما سره یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي خو که چېرته په پوزیشن باندې دا لاک وي نو د دې پوزیشن او همدارنګه لویولی تاسې نشئ کوچنی کولی نشئ له یو ځای نه بل ځای ته وړلی نشئ په دغه کې تغییر نشئ راوستلی په پوزیشن کې نو دا به زه انتخاب کوم پوزیشن لاک به لرې کوم ورسره په څنګ کې بل لاک دی چې دا آرټ بورډ پورې تړلی دی انشاءالله چې هغه کله د آرټ بورډ درس راغی په هغې کې به دا موږ وایو بل موږ سره دی لاک آل لاک آل له موږ سره څه کار کوي لاک آل له موږ سره دا کار کوي چې دغه هر څه لاک کوي یعنی نه د برش په ذریعه باندې یو رنګ راوړلی شو نه یې له یو ځای نه بل ځای ته موف کولی شو ترانسپیرنت ایریا هم له موږ سره یعنی کوم ځای کې چې انځور نشته دی هغه هم لاکي او یعنی داخل که بیرون دواړه له موږ سره څنګه وي لاک وي که چېرته زه دا اوس لاک کړم تاسې ګورئ چې اوس له ما سره نه موف کېږي که چېرته زه برش واخلم نو تاسې ګورئ چې نو ورباندې رنګ اپلای کیږي او نور هیڅ هم ورباندې نه کیږي نو دا له موږ سره د لاک آل کار دی راځو اوس په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو څو لیرز څو طبقې په یو ګروپ کې سره ګروپ کړو او هماغه ګروپ په یو ځل له یو ځایه بل ځای ته موف کړو ریسایز یې کړو او په هغې کې به له موږ سره مختلف قسمه لیرونه موجود وي له یو نه ډېر لیرز به موجود وي یعنې زه دلته راځم یا همدلته ګوره تاسې ګورئ دلته ما سره درې لیرز موجود دي درې طبقې له ما سره موجودې دي همدارنګه یو څه آبجکټ هم راوړم ورسره فرضاً که دغه یو آبجکټ مې هم ورسره راوړه څلور طبقې له ما سره موجود دي اوس چې هر یوه زه سلیکټ کړم انتخاب یې کړم هغه له ما سره موف کیږي دا تاسې ګورئ یا ریسایز کوم یا هماغه له ما سره څنګه کیږي ریسایز کیږي خو که چېرته زه یو لیر انتخاب کړم کنټرول بټن له کیبورډ څخه ووهم بل لیر ورسره انتخاب کړم داسې بل لیر انتخاب کړم او ورسره څلورم لیر هم انتخاب کړم دا کولی شو د کنټرول بټن یې په کلیک کولو او کلک نیولو سره موږ دغه ټول لیرونه څنګه کړو انتخاب کړو یا که چېرته لومړی لیر تاسې انتخاب کړئ شفټ بټن له کیبورډ څخه ووهئ او وروستی لیر ورسره انتخاب کړئ نو دغه ټول لیرونه به له تاسې سره څنګه شي انتخاب شي نو د ګروپ کولو دوه طریقې دي چې لومړی دلته تاسې راشئ او دلته کریټ ا نیو ګروپ باندې کلیک وکړئ دا له ما سره څنګه شو ګروپ شو نو دلته که چېرته په دې باندې تاسې ډبل کلیک وکړئ دغه ګروپ 1 نوم باندې تاسې کولی شئ چې نوم ورته ورکئ یعنې زه ورته نوم ورکوم څه شی ورته ورکوم کلاس 7 اوم کلاس نو تاسې کولی شئ رینیم یې کړئ دغه ګروپ زه انتخابوم که چېرته زه دلته بیا کلیک وکړم بیا هم له ما سره هماغه یو انځور چې کوم انتخاب شي هماغه له ما سره موف کېږي ګورئ بیا هم دلته ګروپ انتخابوم خو که دلته کلیک وکړم یوازې هغه ریکټینګل له ما سره موف کېږي له یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دلته مخکې موږ یو اپشن په دغه موف ټول کې ویلو چې دلته یو لیر انتخاب دی او یو ګروپ انتخاب دی په اټو سلیکټ کې نو ګروپ به تاسې انتخاب کوئ
چې دلته دغه ګروپ تاسې سلیکټ کړئ تاسې ګورئ چې هغه ټول ګروپ اوس له ما سره څنګه کیږي موف کیږي که ریسایز کوم هغه ټول ګروپ ریسایز کیږي کله یو ځای نه بل ځای ته وړم هغه ټول ګروپ له ما سره څنګه کیږي موف کیږي. نو ګرانو لیدونکو دا وه له موږ سره اووم درس اوومه ویډیو چې په اووم درس کې موږ په لیرز پینل باندې بحث وکړو او د لیرز پینل اړوند مو ډېر څه زده کړه. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک کړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه مهمه خبره دا ده چې د ویډیوګانې تاسې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه ډول ګټور ویډیوګانو څخه باخبره شي. ستاسې لایک او سبسکرایب ما نور هم موټیویټ کوي او ما ته نور هم انرژي راکوي تر څو تاسې ته دغه ډول ښې او خوندورې ویډیوګانې په پښتو ژبه راوړم. نو که تاسې د ننني درس اړوند کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې د کمنټ په برخه کې ما ته ولیکئ. انشاءالله زه به په راتلونکو درسونو کې کوښښ کوم چې ستاسې دغه پوښتنې په وخت ځواب شي. همدارنګه تاسې کولی شئ چې د واتساپ له لارې هم ماته میسج پرېږدئ. د واتساپ شمیره دغه ویډیو کې زه تاسې ته پرېږدم نو که تاسې کومه پوښتنه لرئ نو هلته به یې هم درته انشاءالله حل کړم. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.